تاسې لومړی د ای آی په مرسته دغه جوړه شوې ویډیو تر پایه وګورئ. وروسته تاسې ته هم د جوړولو طریقه درښایم. خلکو موټو نن ځان د کلی مشر اعلان کړ. لنن نه وروسته ټوله چارې زما په لاس کې دي. خدایا لومړی قانون سهار به ټول خلک زما په خوخه خوراک کوي. مشره که خلک وړي وي بیا څه کوي؟ بیا به ما ته ګوري، زه به یې هم وخورم. ګرانو ملګرو، تاسو به لومړی پر خپل موبایل کې د چټ جی پي ټي اپلیکیشن را خلاص کړئ. کله چې تاسې پر اوپن باندې کلیک واخلئ او دغه لیکل به تاسې په دې ځای کې ورکړئ. د همدې لیکلو د ترلاسه کولو طریقه تاسې ته د ویډیو په وروستۍ برخه کې درښایم چې دا لیکل به تاسې څرنګه ترلاسه کوئ. کله چې تاسې همدغه لیکل ورکړه، بیا په دې خانه کې تاسې خپله یوه ویډیو انتخاب کړئ. دې ته ویل کېږي ماسټر پرامپټ. تاسې ته به 10 ویډیوګانې درکړي. 10 ویډیوګانو څخه تاسې کومه چې خوښه وي همغه انتخاب کړئ. مثلا زما دغه اوومه ویډیو خوښه شوه یا هم شپږمه ویډیو زما خوښه شوه. په 5م نمبر کې یوه ویډیو ده زما خوښیږي، غواړم د همدې اړوند ویډیو جوړه کړم. تاسې به دلته همغه شماره ولیکئ، 3 ولیکئ، 2 ولیکئ او یا هم 1 ولیکئ. کومه ویډیو جوړول چې تاسې غواړئ د همغې اړوند یو نمبر ورته ولیکئ. ما 2 ولیکل، یعنې زه 2م نمبر ویډیو جوړول غواړم. موږ او تاسو ته به دا ډول لیکل راکړي چټ جی پي ټي. ګورئ پرامپټ تیار سو د ویډیو دپاره. اوس دغه ویډیو جوړولو دپاره موږ او تاسو 2 تصویرانو ته اړتیا لرو. یو ستاسې خپل تصویر او بل د موټو پټلو تصویر، د کوم په مرسته چې تاسې یوه ویډیو جوړولی سئ. اوس تاسې راشئ پر خپل موبایل کې یو براوزر را خلاص کئ. په دې سرچ برخه کې ولیکم موټو پټلو او بیا په ایمیج برخه باندې کلیک اخلم. د دغې لارې تاسې کولی سئ یو تصویر را ډاونلوډ کړئ. مختلف تصویران دلته شتون لري. ایمیج برخې ته راغلم. ګورئ دلته تصویران وجود لري. کوم تصویر چې تاسې خوښیږي همغه را ډاونلوډ کړئ. زه پر همدې باندې کلیک اخلم او سب ایمیج انتخابوم. له دې نه وروسته دغه تصویر زموږ او ستاسو د موبایل ګالرۍ ته ډاونلوډ کیږي. باید بیا هم یادونه وکړم، هغه لیکل چې ما د چټ جی پي ټي ته ورکړه د همدې د ترلاسه کولو طریقه تاسې سره زه د ویډیو په وروستنۍ برخه کې شریکوم. اوس تاسو څه وکئ؟ دغه کوم لیکل چې چټ جی پي ټي تاسو ته درکړه د یوې ویډیو دپاره، دلته تاسې لومړنی سین را کاپي کئ. لیکل شوي دي لومړنی سین. همدې باندې کلیک واخلئ. ډایلاګ هم کاپي کئ تر دې 2مه پورې. همدومره بس ده. کاپي اپشن باندې کلیک واخلئ. دا لیکل تاسې سره کاپي سو. اوس یو ځل بیا راسئ پر خپل موبایل کې براوزر را خلاص کئ. په دې سرچ برخه کې ولیکئ ګوګل فلو ای آی. د لیکلو وروسته په همدې لومړني ویب سایټ باندې یو کلیک واخلئ. دغه ویب سایټ کې موږ او تاسو وړیا ویډیوګانې جوړولی سو. کله چې تاسې پر یاد ویب سایټ باندې کلیک واخلئ، دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. د ایمیل د لارې همدې ویب سایټ ته لاګین سئ. د لږ ځنډ انتظار وروسته ستاسو اکاونټ به په دغه ویب سایټ کې را خلاص سي. په دغه طریقې سره دا دواړه اپشن یې دلته ټیک مارک کئ او بیا په نیکسټ بټن باندې یو کلیک واخلئ. دا صفحه لږ ذره پورته سکرول کئ. اوس په کنټینیو اپشن باندې کلیک واخلئ. ستاسې اکاونټ په همدې اپلیکیشن کې جوړ سو، یعنې ویب سایټ کې. اوس تاسو راسئ دلته په دې نیو پراجکټ باندې کلیک واخلئ. دغه اپشن په تاسو ته مخ ته راسي، همدا کلیک کئ نیو پراجکټ. د دې د کلیک کولو وروسته دلته به تاسې خپل دواړه تصویران ور اپلوډ کړئ. لومړی په دغه اپشن باندې کلیک واخلئ. ایمیج څخه دا ویډیو ته انتخاب کئ. کله چې تاسې ویډیو انتخاب کړئ، له دې نه وروسته د ټیک ټاک سایز انتخاب کئ. دلته تاسې یو کلیک کئ. د کلیک کولو وروسته بیا پورته هغه اپشن باندې کلیک واخلئ. یعنې موږ او تاسو غواړو یو سین جوړ کړو هرې ویډیو دپاره. کله چې تاسې یو انتخاب کړ، دغه سیټینګ دلته تکمیل شو. اوس پورته اپشن باندې کلیک واخلئ. دلته تاسې خپل 2 تصویران اپلوډ کئ. په همدې اپلوډ اپشن باندې کلیک واخلئ او فوټو ګالري انتخاب کئ. لومړنی موږ او تاسو د موټو تصویر اپلوډ کړو، موټو پټلو. همدا انتخاب کئ. له دې نه وروسته خپل یو تصویر راواخلئ. دا دواړه تصویران ما انتخاب کړه او دلته ور اپلوډ شول. د لږ ځنډ انتظار وروسته دا تصویران به دلته اپلوډ شي. موږ او تاسو بیا له همدې څخه یوه ویډیو جوړولی سو په اسانه ډول. اوس په همدې تصویر باندې یو کلیک واخلئ. ډبل کلیک ور باندې واخلئ او دلته بل اپشن تاسې درکوي اډ ټو پرامپټ. راځو لومړی همدا کلیک کوو او بیا دلته کلیک اخلو اډ ټو پرامپټ. ډبل کلیک ور باندې وکړئ. ګرانو ملګرو، کله چې تاسې ډبل کلیک ور باندې واخیسته، دا به دلته راسي. دا هم تصویر هم همدغه طریقې سره انتخاب کړئ. دواړه تصویران به دغه ډول دلته راولئ، انتخاب به یې کئ او همدغه کوم لیکل چې تاسې له چټ جي پي ټي څخه را کاپي کړه دا دلته ورکړئ او بیا په دې ایرو اپشن باندې کلیک واخلئ. ستاسو ویډیو جوړول به دلته سټارټ شي. د لږ ځنډ انتظار وروسته دغه ویډیو له موږ او تاسو سره جوړیږي.
کله چې تا ویډیو جوړه سي بیا کولی سئ خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. همدا ویډیوګانې تاسې پر ټیک ټاک او فیسبوک باندې هم اپلوډ کولی سئ. 100% امکان لري چې ستاسو ټیک ټاک او فیسبوک مونیټایز شي، ځکه دا اے آی ویډیوګانې د هیڅ ډول ستونزه ستاسو فیسبوک او ټیک ټاک دپاره نشي جوړولی. دا ویډیوګانې ډېر ژر وایرل کېږي او تاسو کولی سئ پر کم وخت کې خپل هدف ترلاسه کړئ کوم چې تاسو لرئ. موږ نه پوهېږو چې تاسو کوم ډول ویډیوګانو سره علاقه لرئ، صرف ماته کامنټ وکړئ، د جوړولو طریقه به یې له تاسو سره شریکه کړم حتمي. ګورئ ملګرو دا ویډیو موږ او تاسو سره جوړه شوه. د همدې د ډاونلوډ کولو دپاره پر ویډیو باندې کلیک واخلئ، لاندې برخه کې شتون لري ډاونلوډ. کله چې تاسې دغه آپشن کلیک کړئ دا ویډیو ستاسو موبایل سره ډاونلوډ کېږي. ګرانو ملګرو دا د ویډیو وروستنۍ برخه ده. څرنګه کولی سو همدغه ماسټر پرامپټ د کوم په مرسته چې موږ کولی سو نامحدوده ویډیوګانې جوړې کړو دا ترلاسه کړو. د همدې د ترلاسه کولو دپاره تاسې د ویډیو له ډسکرپشن څخه لیدنه وکړئ. دلته شتون لري پرامپټ. کله چې تاسې پر همدې باندې کلیک واخلئ نو تاسو به زموږ ټلګرام چینل ته راسئ او همدغه پرامپټ تاسې را کاپي کولی شئ. هغه ملګري چې ټلګرام ته لاسرسی نه لري هغوی دې ماته کامنټ وکړي، دغه پرامپټ زه تاسې سره د کامنټ د لارې هم شریکولی سم. او که چیرې ټلګرام لرئ نو زموږ په چینل کې ګډون وکړئ. که کومه پوښتنه غوښتنه لرئ زموږ وټساپ ګروپ هم شتون لري، هلته هم راتلی سئ. تر بیا ښه وخت سئ، چارې الله مو مل شه.